بسم الله الرحمن الرحیم. قدرمند لیدونکو او اوریدونکو او ګرانو هیوادوالو، سلامونه او احترامات مې ومنئ. نن 28 د اپریل کال 2015 چې د سه شنبې ورځ سره برابر او سمون خوري، د ستاسو په خدمت کې حاضر یم. د جهادي خبرونو او د ازادۍ د سپو نه د خبرونو ترڅنګ د یو ورور پښتنې دي چې په یو پښتنه کې 15 پښتنې لري، نو زیات پښتنې نه راخلم. د هغې سره به یو دوه وړې تبصرې ستاسو خدمت کې به انشاءالله زه حاضر یم. په 29 د اپریل دا راپور راکړل شوی دی چې د روانې میاشتې په 28 نیټه خیبر ولایت بړې ولسوالۍ تیرا بوټان شریف سیمه کې د پوز پر ټاپسري پوستې ته چې د خوراکي توکو لیږدونکي یو عسکرو د دراسکو په برید کې ووژل شو. همداراز په همدغې پوستې باندې په 15 د اپریل برید وشو، د اوبو شبکې کاملا تخریب او بند کړل شو، او څومره چې د اوبو پایپونه دی دغه کې دا او هغه تینا مجاهدینو ځان سره یوړل. همدارنګه په 28 د اپریل د کورمې ولایت صدې ولسوالۍ د بګزي تعلق کنج کلی کې دغه اوسیدونکو چې د ام آی کارمندو یعنی ملټری انټيليجنس کارمندو ووژل شو، او د دې په دې جرم وژل شوی دی چې د مجاهدینو د تک راتګ هغه لارې چې وي دا به سارلې، دا به پوسټ اطلاع ورکوله او پوز به بیا عملیات کول، او مجاهدینو ته به مشکلات جوړېدل، هم به مجاهدین شهیدان لیدل او هم مجبورېدل چې هغه کوم پروګرام به و هغه به دا کېده، نو ځکه دا وواژه. په 28 د اپریل 11 بجې شمالي وزیرستان بویې ولسوالۍ همزونی راغزي سیمه باندې طالبانو د پوزي پوستې باندې د راسکوف برید وکړ. یو عسکر وژل شوی دی او همچنان د ترڅنګ یو قچره هم لمنځه تللې ده، یعنی د مرمیګانو په دغه کې قچره هم لګېدلې ده. همدارنګه په 29 د اپریل نن سهار رئیس باجوړ ولایت د لوی مامون ولسوالۍ کې د مجاهدینو د پوز ترمنځ جګړه نښتې ده چې تر اوسه پورې دوام لري. آخري خبرونو پورې د شپږ تنو عسکرو د وژلو راپورو، خو جګړه لا روانه وه، مکمله نتیجه لا لاسته نه ده راغلې. همدارنګه یو ورور په نامه د اورک لاروي لیکلي دي چې زوی چې د پلار سره نه درېږي هغه به حتمن حرامي وي. نه پیغام چې دا اشاره چاته وه او څنګه وه، خو دا ټکی ما په ده راواخیسته چې دې ځوان ته دا ووایم چې هر مخکې د هغه نه یو خبره کوې زر والې فکر پرې کوه، ځکه دا جمله کاملا د اسلامي نقطې نظر نه، د تاریخي نقطې نظر نه، اخلاقي نقطې نظر نه، فرهنګي نقطې نظر نه، د دودیز لحاظه، د هر لحاظه دا کاملا ډېره غلطه، او که دا تاسو ویم چې ډېره احمقانه جمله ده. ځکه چې که تاسو دا وګورئ چې یو څوک د پلار سره نه ودرېږي نو هغه احمق دی یا فرضاً حرامي دی. نو کنعان د حضرت نوح علیه السلام زوی او د پلار سره نه ودرېده، نو آیا ته په حضرت نوح علیه السلام باندې دا تهمت وایي چې دا زوی د ده نه و؟ دا دې ټکي ته متوجه اوسئ. یا فرضاً داسې ډېر صحابه کرامو چې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په څنګ کې ودرېدل، خپل د پلار او د کورنۍ په خلاف ودرېدل، نو خدای نخواسته هغه حرامیان. نو کله چې خبره کوئ لږ ذره غور پې کوئ، لږ فکر پې کوئ، دا خبره صحیح نه ده. پلار که بعض وخت کې غلط وسی او زوی په هغه ټکي کې ورسره نه ودرېږي، نو دا معنا دا نه ده چې دا دی، ځکه چې انسان کامل نه دی. پلار د پلار شي مګم کامل نه وي. د هغه لپاره دغه فرضاً کوم دغه یي نو ورسره ورته ویل کېږي چې پلاره دغه خبر سمه ده، دغه ناسمه ده. زمونږ په جهاد کې په لوګر کې په 1950 کې ډېر زامن داسې وو چې مجاهدو او پلارونه خلقانو، نو زامن د پلار په مقابل کې ودرېد او پلاران خپل ووژل، او ډېر پلارانو چې هغه مجاهد او زامن یې تلي و سازمان ته خلقان شوي او خپل زامن یې ووژل. نو دا غلطه خبر ده که تاسو وایئ چې دا زوی جهاد لپاره د پلار مقابل کې چې ودرېده دا خدای ناخواسته حرامونه و. دا داسې جملې مه استعمالوئ. دا ما همده لپاره راواخیسته چې دکې یو لوی درس پروت دی چې زه تا ته درکم، ګر چې ستا موضوع معلومه نه ده چې کوم زوی د کوم پلار په مقابل کې ودرېدلی دی، دا دې نه ده واضح کړې. ښه دا ده چې موضوع دې واضح کړی وی او په دلیل سره دې ویلی وی، خو په هغې باوجود هم دا جمله دې چون کل ده، په کل کې دا غلطه ده. دویمه
خبره د نړیوال دغې نه دا ده چې د دوشنبې ورځ یعنی پرون د سحر وختي د 12 بجو شپو نه بعد چې یکشنبې دغه په دغې کې په د ایران په بابري شمسایي منسیمه کې چې د شرق نه تر غربه کوم اتوبان بعثت په نامه باندې دغه ترمینل سره اور لګیدلې دي او د اور ډیر زیات ځاني او مالی تلفات رسولې دي او تاسو معلومه ده چې د بندر عباس د بندر اور هم تر اوسه لا نه دی مړ شوی او اوس هم هلته خطر دی شته دی ځکه چې انفلاقي مواد اوس هم شته د 1200 نه زیات زخمیان دي او په حدود د 40 تنه ویل کېږي چې مړه دي او مالی تاوان خو مخکې د 1 میلیارډ ویلو اوس د میلیارډونو نه خبره اوخته ده. راځم اوس یو ورور په نامه دی نور افغان یو څه پوښتنې را لېږلې دي او کوشش به وکړم چې دا یو به ورته ځواب کو. د دې اوله پوښتنه دا ده چې په نړۍ کې ډېر هیوادونه اتومي وسلې لري ولې ایران باید ونه لري. د بحث داسې دی چې پس له دویم نړیوال نه چې دا لوی قدرتونه 5 جوړ شول دوی دا د نظام د نړۍ د خپل د هغه د ویتو پاور چې د حق د غیلري د په اساس باندې بعض مسایل خپل لاس کې ونیول. چون امریکا اتم په جاپان باندې استعمال کړو او هغه ډیر غلط نتایج دغه کړیو نو دا دغه شو چې نړۍ کې باید د اتم د هر چا لاس کې نو وسی لپاره دیش دا باعث تباہی ګرځي او بشر وژل کیږي او که نادان انسان یا حکومت لاس دا ولوید نو بشریت تباہ کولای شي. نو امریکا په خپل د بلنادانی او د بشریت خلاف کار کړو خو د باوجود دا او زیاده دغه نه کوي. نړۍ کې 15 اتومي قدرتونه وو چې هغه کې اکثریت هم دا عضو د شورا د امنیت دي چې هغه روسیه په اتوم لري، امریکای لري، هند لري، په حساب فرانسې لري، همدارنګه انګلستان لري. دغه 15 مملکت چې دا اتومي قدرت دي هندوستان په 1940 کې قدرت اتومي شو. نو پس لاغې نه په غیر رسمي توګه دوه نور قدرتونه په دې کې اضافه شول چې دغه تر شا باندې هم د خپل غربي نړۍ ولاړه و د دې ممانعت دوی ونه کړ. یو اسرائیل چې انګریزانو هلته د عربانو ته جوړ کړو هغه چې بم جوړو دغه قوانین په لاګو نه کړل نو ځکه اسرائیل بم جوړ کړ. یو پاکستان چې د غربیانو د خپل دغه د اډه او د جوړ کړي و نو د دې تر شا انګلیسان ودرېدل او هغه وخت چې امریکا په افغانستان کې په جنگ کې و په دې باندې سترګې پټې کړې ځکه د امریکا په قانون په اساس باندې کوم مملکت چې اتوم جوړي دی هغه سره اړیکې نشي ساتلی، کوم مملکت چې کودتای نظامی په کې وشي هغه سره اړیکې نشي ساتلی. پاکستان کې هم حکومت نظامی او کودتا شوی د ضیاء الحق او هم اتومي جوړاو مګر هم دغه ریګن سرټیفیکیټ به ورکاو کوم دغه ته کانګرس چې خطر موجود نه دی او پاکستان خپل بم جوړاو او جوړې ک چې اوس ور په خپل امریکا د چې اوس ورته لارې جوړې چې څنګه تیرې نه واخلي. نو دا خبره چې په ټول نړۍ بمونه لري ولی ایران ته نه پریدي. په دې ساحه کې که تاسو وګورئ یوکراین د نړۍ دریم اتومي قدرت و. کله چې د روسیې نه جدا شو غربي نړۍ اول کار چې وکړ اتوم یې نه واخیست. ورته یې ته باید اتوم نه لري موږ تا دفاع کوو څنګه د یوتریګو اتوم د لري که اتوم یې نه واخیست. د لیبیا نه اتوم واخیست. د ساوت افریقا نه افریقای جنوبي نه اتوم ته نه واخیست او هغه خپل پر رضایت ورک ځکه چې هغه د اپارتاید په وخت کې جوړ شوی و. د کوریای شمالي اتومي دغه چې د امریکا ورپسې د چې نه واخلي خو تر اوسه موافقه شوی نه دي. یعنی که دلته تاسو وګورئ یوکراین غیر اسلامي ده، افریقای جنوبي غیر اسلامي ده، کوریای جنوبي غیر اسلامي ده، دوی ته هم دوی دا اجازه نه ورکوي او اسلامي نړۍ ته په د باندې اجازه نه ورکوي چې د اسلامي نړۍ نه یریږي که دوی سره اتومي قدرت پیدا شي نو د دوی مخه بیا نه نیول کېږي دوی چې دا جهاد بدون د اسلحې هم کوي د دوی زور پرې نه رسېږي نو که اتوم ولري خو د ستونزه به ډېره زیاته وي. نو په دې بابت نه دوی دا اسلامي نړۍ ته خو بالکل اجازه نه ورکوي اما د نور نړۍ کې هم دا کوي. صرف استثنا د اسرائیل ده چې په هغې سترګې پټې کړي دي او د پاکستان ده خو پاکستان ته پروګرام روان کړی چې د منځه یې ویسي اسرائیل ته نه دی روان کړی. په رسمي توګه نړۍ کې 15 اتومي قدرت دي او غیر رسمي توګه ودي نورو ته نړۍ کې چاته اجازه نه ورکول کیږي.
خو دا ټکی باید اضافه کوم چې د انټرنیشنل اټومیک انرژي اداره یعنی د اټومي انرژي اداره چې ده دا هم دې ته جوړه شوې ده چې په نړۍ کې کوم ممالک چې اټومي صلاحیت غواړي ترلاسه کړي لپاره د انرژي د هغې اجازه ورکول کیږي او هغې فیصدي دا ده چې 15% نه باید یورانیم زیات غني نه کړي زیات نه زیات تر 20 پورې تللی شي د نه زیات اجازه نه ورکوي دا د تاسو که دغه میاشت کې امریکا دغه وکړه چې د سعودي سره نږدې دي یو اټومي بټۍ جوړولو لپاره چې هغه باید عربستان سعودي ته انرژي ورکوي نړۍ کې ډېر داسې ممالک دي چې اټومي بټۍ لري خو اټوم نه لري نو د اټوم اجازه نه ورکوي اما د اټوم د انرژي لپاره چې دا استعمالیږي دا ورکوي دویمه پوښتنه یې دې ورور دا ده چې په پاکستان کې د پښتو ژغورنې غورځنګ واقعا د لر او بر د پښتنو قام غمخوار درته ښکاري ما نه پوښتنه کوي تا ته ښکاري وروره موږ ته دا مهمه نه ده چې ما ته دا ښکاري که نه ښکاري موږ ته دا مهمه ده چې د مشران د بل چا ایجنټان نه اوسي خرڅ شوي نه اوسي ځکه شاته چې خلک روان دي دا خو عوام دي او عوام چې دي هغه بېګناه یا پاکي خبره په مشرانو کې اواز چې کوم اوچت کړی دی هغه زموږ د خیر باندې دی زموږ د اواز دی یعنی لر او بر یو افغان بیرغ په اوږه اچوي نو دې کې خو کوم ستونزه نشته ده په دې ساحه کې موږ ورسره کوم مشکل نه لرو تر دې حده پورې دی د اواز اوچت شوی دی او د اواز یعنی خلکو ته رسېدلی دی په حقوقي لحاظ دا ښه کار دی چې یو ولسمشر دی د خپل ولس نه سترګې پټې کړي آیا دا کار فساد ته لاره نه هواروي بالکل نه په اسلامي شرعي دغې سره مشر مخ نشي پټولی نه په حقوقي نه په بینالمللي په هېڅ لحاظ سره یې نشي پټولی ځکه مشر ویل کېږي هغې ته چې په صحنه کې اوسي مشر ویل کېږي هغه چې هغه عنان د رهبرۍ ملاس کې ولري اول اوسي هغه چې مشر مخ پټوي هغه کې حتما یو فساد مسله ده حتما یو شی دی چې دی مخ پټوي ولې د خپل ملت نه امت نه خلکو نه مخ پټوي پیغمبر د خدای نه دی پټ کړی حضرت عمر او حضرت عثمان او حضرت علی نه دی پټ کړی نو دی چې پټوي دا بالکل د عنعنات او رسومات اسلامي نه او نه قرآن او حدیث کې کم د شته دی نړۍ کې مشر همیش زعامت کوي نو د لحاظ نه دا خبره موږ پخوا هم کړې ده چې دا کوي تاسو وایئ چې فساد ته لاره هواروي فساد ته لاره هوارولو کې به دومره د رول نه وي چې سره ځکه چې څوک مخ پټوي نو فساد خو د اداري سیستم په لاس کې دی چې هغې مخه څنګه نیسي که مشر مخ پټوي او ځکه پټ ناسي په بعضې جنګونو وخت کې مشر پټي ځکه چې د وژلو لکه فرضاً په اسرائیل چې حمله وشوله نتانیاهو لاړه په بنکرونو کې پټو د هغې ځینې قومنده ورکوله کله چې په دغې باندې حمله وشوله په اردوګان باندې نو هغه یو محفوظ ځای ته ورسېد هلته د هغې ځینې قومنده ورکوله په داسې مواقعو کې دا کېږي خو دا رقم چې ملا هیبت الله خپل مخ پټ کړی دی او بالکل نه راوځي او هیڅ کوم شرعي جواز موجود نه دی او کوم عذر هم وجود نه لري نو د ده بابت نه دا صحیح نه دی او دا دغه نه دی اخري پوښتنه دا ده چې طالب واکمنان د سیمې د کوم هېواد استخباراتو تر تاثیر لاندې دي دا پوښتنه 10 ځلې نه حتی په سلهاو دفعه دا موږ جواب کړی ده او بیا هم تکرارا راځي چې د کوم تاسو ټول پوهېږئ چې افغانستان کې د ټولو ملکونو لاس دی د امریکا لاس شته د روس لاس شته د چین شته د پاکستان شته د ایران شته د ټولو دلته استازي دلته موجود دي د هر ملک استازي موجود دي خو د نظام کې قوي لاس د پاکستان دی او دویم قوي لاس د ایران دی د ایران پکې 3 تنه استازي دي د پاکستان پکې 12 نه تر 20 تنو پورې دي او متبقي نور چې دي مظلوم د افغانستان ملت دی او هغه چې خپل ازادي غوښتله نو هیله ده چې ستاسو پوښتنې ځواب شوي تر بل برنامې تاسو په لوی رب العزت سپارم وما علینا الا البلاغ